ټولو ته یې مبارکي وایو. او دا یونیفورم ځان سره خپل شرایط هم لري. دا یونیفورم یوازې د رسمي مجاهدینو او د استخباراتو د منصوبینو لپاره دی او هیڅ غیر رسمي وګړی یې نشي استعمالولی. دوهم دا یونیفورم ځانګړی سریال نمبر لري. هر مجاهد چې خپل خاص یونیفورم ثبتوي. دریم دا دی چې دا یونیفورم چې چا پر بدن وي دا کس د نظام او د خاصتا د استخباراتو د ادارې استازیتوب کوي. د دوی عمل و تعامل ته په کتو باندې د حکومت په اړه قضاوت کوي. لهذا ټولو ورونو مجاهدینو ټولو قطاعاتو ته مو دا جدي هدایت او غوښتنه ده چې د یونیفورم حق به ادا کوئ. په یونیفورم کې به هغه کار کوئ چې د اسلامي امارت پالیسي وي. په تیره بیا د علي قدر امیر المؤمنین د هدایاتو د فرامینو سره سم به تاسې ټول خپل عمل کرد انجاموئ. لکه هغه چې په تیرو ملاقاتو کې د استخباراتو د ولایتي رئیسانو سره دا خبره وکړه چې استخباراتو منصوبین چې دي دا د ما په هر ولایت کې خاص استازي دي. لهذا د یونیفورم حق باید په هغه شکل باندې ادا شي لکه څنګه چې د یونیفورم هغه ځانګړتیاوې دي. نو کوم ملګری پسې کوم مجاهد پسې که د هرې قطعې مربوط سړی وي چې په هغه پسې یونیفورم قید شوی وي باید هغه د خپل د یونیفورم حفاظت وکړي چې بل څوک ورته غلطه استفاده ونه کړي. لهذا له دې څخه بیا ان شاء الله العزیز مطلق د استخباراتو چوکاټ کې بل یونیفورم نه استعمالیږي. نو که د ملت ګران هیوادوالو ته د په دغه یونیفورم کې کوم تکلیف اذیت رسیږي هغه کولی شي چې هغه خاصو شمیرو سره ارتباط ونیسي بیا به هغوی په شکایت باندې غور کیږي. او که داسې و چې د استخباراتو په نامه باندې بل چا استفاده کړې وه یا بل یونیفورم و نو هر څوک دې په دې پوه شي چې هغه د اسلام او د نظام دښمن دی یا غل دی او خپله شخصي استفاده کوي. تنصر الله ینصرکم. کله چې تاسو شاه زلمیانو د اسلامي امارت په قیادت کې د دین حمایت وکړئ